ارشاد هڅه کوم هغه زیارتونو یو نظم لیکلی ووایه هغه اولیانو خو موږ ولو خو دا خلک ځینې سوالونه دي کوي که نه چېرې نو په هغې باندې ما دا نظم لیکلی دی چېرې زیارت د سوالونه کول لکه دا ښه کار نه دی که نه نو په هغې باندې ما لیکلي چېرې فتنې او فسادونه دي اخره زمانه ده د ځینو خلکو یو شان د چا بل شان عقیده ده الله دې رحم وکړي ډېره ګرانه معامله ده او دا شرک نو د نسي دي دا خبره ښه ښکاره ده مشرکه که بوتان ځان له خدایان نیولي دي او مسلم ور مراد له باباګان نیولي ډېر پلاني بابا له لاړ شه لړکۍ به دې جوړېږي د بل بابا له لاړ شه که غوږونه دې خوږېږي دا بل بابا له تبې دی چې تبه پرې ښه کېږي په لاس او پښو ګباد مې د دې بل سره جوړېږي نو زمونه اولیا چې مرتبې ورکړي خدای دې خلکو د خپل ځانه ورتړلي دا ډېګۍ دي څوک لاړ شي باباګانو له څاروي به دې نه غواړي څوک وایي بېروزګار یم نوکري به دې نه غواړي څوک وایي دولت را نغدي پیغي به دې نه غواړي څوک وایي کور مې نشته دې بچي به دې نه غواړي یو کس دلبار کې ناست و داسې ورو ورو ګوڼېدو چې غوږ مې ورته کېښود او واده یې یو څو ښځې راغلې وې د عمر د پخې وې په چغو باندې سر مې غورځولې وې کورکۍ وې چې خیال مې ورته وکړو بندکو پر نظارې وې او چاپېره د زیارت ته په سجده باندې پرتې وې څه بل شان عجیبه شان د سوالونه یې کول او د قبر چې څه کاڼي وو دوی ځان پورې مګلی نو یوې وې بابا خاوند مې نه مني خبره تعویض او دم درود پې اثر نه کوي له سره دی بلې وې زما خو هم د خاوند نه کېږي یاره دا کور دې نه خالي کړه چې بیا ګرځم دې خطره نو د ده نه کونډه ښه یم بابا وایي که څه غم که دا کار ته ونه کړو کرامات ارشاد جي بیا بلې وې بابا چې جهنم دې راته کور و غلطي مې پکې نشته بې ګناه سودم په اور و د زوی دا زړه مې کله خپلې ښځې نه ته تور و یا مړه دغه بلا که چې شم خلاصه د انګور ما وې خانه دا سوال دی لکه و قابل خو نه دی او یا تور دا بابا دی اجرتي قاتل خو نه دی نو په ګوټ کې یو ملنګ ناست و چې دغه منجور و د چرسو په چیټه باندې راښکته د ده سر و په مخه ټوخېدو خو به د هېڅ نه دی خبر و راتلې به ورله ښځې مړه سم ډېر بختور و نو د مالګې یوه لویشت کره یې مخې ته پرته وه او تم کړې دی ملنګ و چې دا خلکو له خوړده وه نو دا ښځې چې انګاره بیا په لار مشغولېدلې یو بل سره یې خپلې مسلې بیانولې یوې وې چې بېګا مې ټوله شپه خپې خوږېدلې او سهار وخت خو ځکه دې بابا له هم راغلي نو دې بلې وې ساده ښځې د ده کار خو بدل دی د نورو مسلو نه دی د خپل بابا خو بل دی